اشعري او ماتريدي د اشعري او ماتريدي مواد مقلدین دي د مذاهبو نو زه بیا دا دعوه کوم چې امت الحمدلله که د امت ته نه لر کې نو اهل سنت د شیعګان چې ته لر کې اباضیان ته نه لر کې نو اهل سنت الحمدلله 95% راغلي دي او دا د دې ملکونو د آبادۍ نه که اوس ما شروع کړم زه به تا ته دا ثابته کړم خدا د دې موضوع سره تعلق نه ساتي بله دا خبره ده چې تاسو وایئ چې د ثقو عالمانو نه عبارت کوئ او موږ به د هغه سړي خبره نه منو چې کم غلط وي موږ خو ویلي دي جناب تاسو ته چې امت چاته صحیح وي هغه ته به صحیح وي که امت چاته غلط وي هغه ته به غلط وي دا کم چې تاسو وایئ چې سبکي ما ته به چېرته یو جرحه په سبکي باندې په اعتبار د عقایدو سره د علماو وښی چې سبکي باندې چېرته علماو جرحه کړې ده چې دا ناکاره سړی دی وبې ګورو چې دا جرحه سمه ده که جرحه سمه نه ده دویمه خبره تاسو دا وکړه چې ابن حجر خطا کېږي خو دغه غم مونږ جاړو که نه دا غم مونږ جاړو شیخ ریاض الله صاحب چې ابن حجر خطا کېږي ابن تیمیه نه خطا کېږي مونږ دا جاړو چې ابو حنیفه خطا کېږي ابن تیمیه نه خطا کېږي مونږ هم دا غم جاړو چې اوهام تاریخیږي په امام بخاري باندې او اوهام تاریخیږي په امام مسلم باندې او د امام شافعي او د امام مالک اوهام شته او د هغې خبره غلطېدی شي خو ګورې ابن تیمیه د ده خبره غلطېدل توبه نعوذ بالله من ذلک دا ونه وایه چې ګوره د ابن تیمیه خبره غلطېږي د ابن تیمیه خبره غلطېدل دا چې دي لکه ټول دین غلطېدل الله دې پکې نه خیر واچي دا بله خبره تاسو راته وکړه نو تاسو د کتاب نه وکړه او زه به یې درته د یادداشت نه کوم زما بعضې حوالې شیخ صاحب مبارکه زما د حافظه ډېره قوي ده ډېر کمزورې خو حافظه بې قوي ده زه به درته اوس په دې یو طویله خبره وکړم تاسو د کتاب نه وکړه زه به بغیر د کتاب نه وکړم خو ورته غوږ شي دا خو ډېره اسانه خبره شوه چې جرحه به نه کېږي مګر جرحه به په عقایدو کې چې جرح وشو نو د عقایدو جرحه به بیا معتبره نه دا به امت باندې چې ته د عقایدو د جرح لاره بندې نو بیا خو وروره ستا او مثال دې ملا ورکړه شیخ صاحب چې لکه مسله د خلق القرآن نو زه درته ناشنا خبرې کوم خبرو کې د ناشنا خبره دا ده چې د احمد بن حنبل مخکې راغلی دی او که د جعد بن درهم مخکې راغلی دی او ناشنا خبرو کې خبره دا ده چې جهم بن صفوان مخکې راغلی دی په سلفو کې او که احمد بن حنبل په سلفو کې راغلی دی او ناشنا خبره دې دا ده چې واصل بن عطا ملاقات کړی دی د تابعینو سره او که چېرته دارمي ملاقات کړی دی او ابن تیمیه صاحب مبارک خو لا پرېږده چې احمد بن حنبل ملاقات کړی دی پټې خبره ده امت کې به هلکه دا نوی قانون روزي چې چا هم په اعتبار د عقایدو سره جرحه کړې ده بس هغه به نه منو نو بیا به اول نمبر تاسو کتاب رد علی الجهمیه چې زما ستا په هغې باندې یو میاشت مناظره شوې وه او په هغې کې په جهم باندې او په هغې کې په خوارج او په معتزله ورد کې هغه به اول په جیب کې نه کېدي کوکنه چې خبره کوکه د چا نه خبره خو زما واورئ که تاسو راته وي چې په مسله د خلق القرآن کې به جرحه قبول نه وي ټوله ابانه د ابن بطین د لاړه ختمه شوه ټوله لالکایي د لاړه ختم شو ټول اجوري د شریعه لاړه ختمه شوه ټوله د قوام السنه ټول کتابونه دې ختم شو په خپله د ابن تیمیه په خپله ختم شو ځکه چې هغه هم په مسله د خلق القرآن کې په 90 کې رد کوي په هغه خو دا هغه به پرېږدو امت رد کړ دي په مسلې د عقایدو کې په هغه بدعتیانو په هغه ناکارو خلکو باندې چې هغه امت ناکاره ګڼو او دا به یو طرف ته چې امت لکه چې تاسو اوس دا نه منئ نو بیا د احمد بن حنبل ټولې جرحې باطلې شوې لاړې ختمې شوې د محدثینو ټولې جرحې لاړې ختمې شوې چې تاسو په محدثین چې کومې جرحې په باب د اعتقاداتو کې کوي کتابونه په هغې کې نه باقاعده لیکي د کتاب التوحید په نوم سره چې ته وي چې کتابونه لیکي نو دا کتاب چې کتاب التوحید کو د ابن خزیمه دی او کو د دارمي دی او کو د فلان دی خدا قاعدو کتابونه دي د قاعدو په اعتبار سره جرح کوي نو بس خدای ختم کړي دا خبره دی وشوه دا خبره صحیح نه راغله دا به مونږ دا ګورو چې په باب د اعتقاداتو کې
امت په کوم طرف باندې جمهور لګیاوي، اهل سنت اهل حق لګیاوي، هر هغه سړی چې دا هغه قول د قرآن او د سنت موافق وي او هغه رد کړي په هغه کس باندې چې هغه قول د قرآن او د سنت خلاف دی، نو موږ به دغه سړي قول له اعتبار ورکو، جرح له اعتبار ورکو چې څوک د قرآن او د سنت موافق دی، او جرح به قبولي په هغه کس باندې چې چا قول د قرآن او د سنت خلاف راغلی دی. په ابواب د جرح او د تعدیل کې دا مثلا داسې کوي، نو داسې یو کس ماته وښایه چې په اعتبار د عقیدې سره په هغې باندې جرح نه شوي، داسې یو کس په ته ماته خیر دی چې په پلانکي باندې دا څونه غټ ائمه چې دي، زما امام ابو حنیفه له خو تا دا جرح راوړی دي، خو په امام ابو حنیفه دې جرح شوي دي لکه تا وایې چې شوي دي، بس ټیک شو به هم د امامت نه لور کړو. ولې پر امام بخاري باندې جرح نه ده شوی په اعتبار د لفظ سره د امام مسلم او د زحلي د طرف نه، ولې پر امام شافعي باندې جرح د یحیی بن معین نه ده شوی، پر امام احمد بن حنبل باندې د بعضې هغه کسانو چې هغه د هغه فقاحت نه مني لکه ابن جریر وایي چې فقاحت یې محدثیت یې مني خو فقاحت یې نه مني. بیا خو به موږ د مالک جرح راوالو په ابن ابي ذئب باندې او د ابن ابي ذئب جرح به راوالو په مالک صاحب باندې، هغه طرف ته مزه کوم اصول چې د جرح دي مونږ هم پې پیږو، تاسو هم پې پیږئ. مسله د خلق القرآن کې چې په جرح اعتبار نشته، د ابانه د ابن بطین او دا ټول بیا کېده، بیا ماته دا ته چې وایې چې احناف قرآن مخلوق ګڼي هسې ته چې وایې او بیا په دې باندې جرح ده، بس دا خو جرح قبوله نه ده، نو بیا کې اصله. بله خبره یې دا وکړه شیخ صاحب مبارکه چې بس دا هر څه به کېدو او بس قرآن او سنت ته به لاړ شو، هر څه به کېدو قرآن او سنت ته به ځو، خو څه کې وځو؟ څه مسله دې متعینه کړې ده؟ خلک اول مسله متعینه کړي، خلک اول ګوته کېدي. ما تا ته ووي چې د سحر په مونځ کې به د سحر مونځ کې، د ماسپښین په مونځ کې به د ماسپښین مونځ کې، د مازدیګر مونځ کې به د مازدیګر مونځ کې. هسې مثال به اوس د ماسپښین د مانځه وخت دی، د ماسپښین مونځ چې وکړو بیا به انشاءالله د مازدیګر مونځ کوو. د ماسپښین مونځ دا دی، دا مخامخ چې پروت دی دا د ماسپښین مونځ دی، ریاض الله استاد دا د ماسپښین مونځ دی. ته چپ شه کنه، ته پکې ګزاره کوله دغه بچیه ته خو راسره سره دا متعین دا دی، دا متعین دی، دا د ابن تیمیه ته ما دواړو مدویل ویلی دی، ما ابن تیمیه ته دواړو مدویل ویلی دی. زه به تاسو ته ثابت کړم چې علماء ابن تیمیه ته دواړو مدویل ویلی دی، که چېرته ثابت مې کړه نو ښه ده، که ثابت مې نه کړه نو بیا به بس ښه خبره راغلي. وصلی الله علی خیر خلقه. هغه الله خبرې نه دي کړي، الله خبرې نه کوي، نو هغه د چا مشر جعد په هغه چې جرح شو او هغې نتیجې ته ورسېده، جام او جعد څه شو؟ په هغه لار لاړه چې کوم لار د هغې وه په واصل باندې شوې ده. امام احمد بن حنبل که پې رد کړی کتاب رد و زنادقه، نو خو جامع زنادقه دي که نه، نو ته څرنګه امام د اهل سنتو ته زندیق وی او زوال مزدل وی، بیا په هغه باندې جرح د داسې خلکو پیش کوي چې هغه د هغه نه په عقیده ګډې بدتر خلک دی او پرېوتې خلک دی او دغه دی. ما تا ته اصول پیش کړل چې جرح به کوو، جرح به کېږي خو د دې اصولو ما تحت. بل تاسو وایي چې یاره سبکي باندې چا جرح کړې ده؟ په سبکي باندې بېشماره علماو جرح کړې ده. سبکي څه دی؟ سبکي د الله سبحانه وتعالی واته صفات مني او د باقیو کې معطل دی او د هغوی نه انکار کوي. تحریف تعطیل مونږ تحریف انکار ته وایو چې دا تا محرف دی دغه معطل دی، او چې بیخي بالکلیه انکار کوي هغه معطل دی. نو سبکي خو د دې او د سبکي د شیخ الاسلام دشمن دی په دور کې، نو د دشمن جرح په دشمن باندې قابل قبول نه. پاتې شو ما ته کتاب پیش کړ عرف او تکمیل د عبدالحی صاحب چې هغه وایي جرح د تعصب یا د مذهب په اختلاف یا د عقیدې د اختلاف چې جرح دغه جرح نه قبلیږي. ته ماته د ابن تیمیه په جارحینو کې داسې سړی وښه چې د ابن تیمیه سره په عقیده کې همنوایي او په ابن تیمیه جرح کړي. پاتې شو تاسو وایئ چې په امام بخاري باندې جرح شوې ده، نو په امام بخاري چې کومه جرح شوې تاسو هم بخاري درس کوئ، آیا دا جرح په حقیقت بنا وه؟ د رښتیا په دې جومات کې ناست یو امام بخاري چېرته الفاظ د قرآن د مخلوق ویلي نو ویلي؟ قرآن الفاظ چې څوک مخلوق وایي خلک معلوم دي، د هغه سره دښمني د چا هغه هم معلوم دي، د ابن تیمیه سره چې چا دښمني هغه هم معلوم دي. مفتي صاحب که تاسو وایئ چې په قرآن کې تعین، نو بالکل دا د تجسیم مسله ده که نه؟ هغه په قرآن تلو، په قرآن کریم تلو چې قرآن کې الله ته جسم ویلی شوی ده که نفي د جسم شوی ده، او چې څوک چاته مجسمه وي په کومه وجه وایي، نو آیا په خپله هغه به په دې تجسیم کې پرېوځي که نه به پرېوځي؟ راځه د قرآن میزان ده که نه؟ احادیث د رسول صلی الله علیه وسلم میزان ده.
تعین دقه راځه د تجسیم مسله ده په قرآن سنت ته په اتو صفاتو کې تاسو وایي دا د الله صفات دي شرع قاعده وله صفات علم قدرت سمع بصر وغیرہ او باقی چې دینو پای کې تعویل دا غنی انکار نو چې ته پاتو کې مجسم نه ابن تیمیه ته څنګه مجسم به او که مثلا ابن تیمیه په نورو کې مجسم ده نو ته پاتو کې مجسم نو فما هو جواب کو په جوابونه تاسو کوم جواب یو دغه جواب زمونږ دی تاسو ځان د معتزله نه خلاص کې معتزله به تاسو جرح کړی دي ځکه په هغه زمانه کې د معتزله متکلمین موږ د معتزله جوابونه کو تاسو به ثابتول الله علم قدرت موږ هم ثابتو معتزله تاسو ته مجسمه ویل په دی وجه تاسو معتزله ته کوم جواب ورکوي اق جواب زمونږ تاسو ته خبره ده تعین د موضوع شوه دی د امام ابن تیمیه رحم الله تاسو د تجسیم قائل دی یا بسم الله شروع کوي موږ به جواب کوو داغه د کتاب نه د تاوی ماوی نه قیل او یقال نه بلکې داغه په کتاب کې نص کې وایي چې ابن تیمیه وایي چې الله له جسم ثابت دی او زبر تخیم چې هغه وایي چې الله جسم نه لري نفات د جسم هم بدعتيان دي او مثبتین د جسم هم بدعتيان دي چا چې اثبات کړو او چا چې نفي کړو ته ته داغه په کتابونو کې خمد الله په فضل مناظره به داغه په کتابونو کې داغه په کتابونو کې په داغه په کتابونو باندې به مناظره لکه شیخ الاسلام فرمایي فإذا عرف تنازع النزار في حقيقة الجسم فلا ريب أنه سبحانه وتعالى ليس من الأجزاء المفردة ولا من المادة والصورة ولا يقبل سبحانه التفريق والانفصال ولا كان متفرقا فاجتمع بل هو سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وسورة إخلاص مناظرة ذا نقول والله أحد قلتم من يزوم من هذا چې بده کې ساخي دی دغه زما بس ابن تیمیه کتاب منهاج السنة منهاج السنة فقل والله احد مناظره زما استاد چې قل والله احد کې څه ثابت دي اب ثابتو چې څه نه فيها بنفي کوزا منهاج السنة شيخ الإسلام يا الله جسم هذا خير جسم نو مفتی صاحب علیک الرحمه خبره کې ټال مټول مکوي خبره ترازی موضوع ته چې په خبره قالوا منزل د عالمانو د قول نه خالقام دا کتابونه خلق او ویلې چې دا کتابونه خلق او ویني چې دا 12 کتابونه دي او په ابن تیمیه باندې د کفر قول کړی دی زه نه منم د کفر دا قول زه نه منم خو زه تاسو ته نقل ښودلی شم د دین د عالمانو د قوي ترینو چې په ابن تیمیه باندې د کفر قول شوی دی خو زه نه منم زه ورسره تسامح کوم دا هغه کتابونه دي چې دی کې ابن تیمیه صاحب ته ضال او بدعتي ویل شوی دی دا مسلسل 14 کتابونه دي چې د امت ثقه او عالمان ابن تیمیه ته ضال او بدعتي ویل دي دا هغه کتابونه دي چې ابن تیمیه ته خلاف د جمهور او خلاف د اجماع ویل شوی دي چې د خلاف د جمهور چلیدل دي او خلاف د اجماع چلیدل دي او پسې دا څونه دا پړې کتابونه چې څونه راغلي دي دا صرف هغه کتابونه دي چې په ابن تیمیه باندې په اعتبار د اعتقاداتو سره رد کوي اوس زه تاسو نه د یو خبرې تپوس کوم دا نه دا د 40 نه ډیر دي تاسو خبره وکړه چې زه به د ابن تیمیه جرح دغه د حمنوانه ما ته وښایې شیخ صاحب دا چېرته کیدی شي چې ستا غیر مقلده وي یا ستاسو په اصطلاح کې ستا اهل حدیث وي او هغه په تا باندې جرح وکړي د ابن تیمیه شاګردان او د ابن تیمیه چې حمنوا شو نو څنګه به پې جرح کوي دا خو معقوله نه ده راغلی قربان چې زه خبره وکړم تاسو داسې چپ مزېدار ناست وم چای مې څښلی دلې یو پیاله چای ورکړې ما چای څښل چې تا خبرې کولې ما چای څښله د جعد جرح د جعد او د جهم په جرح سره زما څه زه خپل امام اهل سنت امام احمد بن حنبل ګڼم ما خو د امام احمد د جرح سدلی ما نقول تا ته صرف وکړو زه د هغه جرح قائل نیم که دغه جرح زه قائلم بیا خو به زه په امام ابو حنیفه هم د جرح قائل کېدم تاسو یو خبره وکړه په سوکي باندې جرح شوې ده زما تاسو ته وي چې کله تاسو دا محسوسه کړه چې دا مفتي ما ته هلکه ریاض الله د استاد ما ته پرېږده کړه چې دا مفتي ما سره زیاتې کوي نو زما تا ته دغه دی چې بس ما ته داسې
ما ته به چیلنجونه میلنجونه نه ورکوم خدای دې کور د چیلنج